خپل ژوند مو له خوښۍ څخه برخمن واوسیږي او په خپل هغه محیط کې چې ژوند کوئ ارام واوسیږي. فقط د ارام ژوند لپاره د 4 کسانو سره په احتیاط ژوند وکړئ او بیخي فاصله ورسره ونیسئ. لومړی بې ثباته کسان، هغه کسان چې دریځ نه لري په خپل ژوند کې، یو قاطع اراده ونه لري، د خپل ژوند لپاره هدف ونه لري. بې دریځه او بې ثباته انسانان یو ورځ تاسې هم پرېږدي. دوهم معتاد کسان، د هغو ملګرو څخه لرې واوسیږي چې هغوی معتاد دي، نشهیي توکي استفاده کوي، هغوی سګرېټ، هغوی چرس او په نورو معتادو مسایلو باندې دوی معتاد سوي وي. دریم د هغو کسانو څخه خپل ځان وساتئ چې هغوی تل شایعات اوازې خپروي، مثلا تل درواغ خپروي او له حقیقتونو څخه ډېر لرې خبرې کوي او دوی د ټولنې پر درد تکلیف باندې خوند اخلي. له داسې انسانانو څخه هم ځان وساتئ. او څلورم د هغو کسانو څخه ځان وساتئ چې هغوی خپله کورنۍ او ډېر نږدې ملګري تر شا پرېږدي. دغه کسان چې نن یې خپله کورنۍ او ملګري پرېښدي، شاید تاسو څخه هم یو ورځ خپل لاس یې لاکي او ستاسې په حق کې هم بې پروا پاتې سي. د دې 4 کسانو څخه ځان وساتئ تر څو تاسې په خپل ژوند کې په هغه محیط کې چې تاسې ژوند کوئ ارام ژوند ولرئ. السلام علیکم.